علیکم ورحمت الله. محترمینو، 2020 کال پر تېرېدو دی، اخرنۍ ورځې دي. د عیسویانو اختران ورپکښې شروع کېږي. د بده مرغه زموږ مسلمانان خبر نه دي، که ځان نه خبروي، و دغه ورځ ته خوشحالي کوي. حتی بعضې انسانان سفرونه کوي و دوبۍ ته، نورو ملکو ته. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي تاسې د دې کافرانو په خوشحالیو باندې مه خوشحاله کېږئ، مه ورګډېږئ، نو پر دې د الله لعنت نازلېږي. که پر تاسو باندې د الله لعنت نازل شو، له ایمانه به خلاص شي. عمر رضی الله تعالی عنه وایي پر دې قهر نازلېږي، نو مه ورځئ، تاسو به هم د الله په قهر کې لانده سئ، د الله په لعنت کې به لانده سئ. نو هر هغه څوک چې د الله په لعنت په قهر کې لوند سو، هغه به د عظیم و شیرین ایمان له لاسه ورکړي. رقم د حدیث 8940 صفحه 13 جلد 12 شعب الایمان د امام بهقي رحمت الله علیه. شعب الایمان. نو محترمینو، دغه ورځې چې اوس د عیسوي کال د 2020 اخرنۍ ورځې دي، او زموږ مسلمانان خویندې وروڼې، نه پوهېږم چې دی د له دین سره ولې دومره نه دي ناشنا. دا عیسویان و نسوارا د الله جل جلاله دشمنان دي. نو تاسو به رب یا په دوستي پېژنئ یا په دشمني. که په دشمني پېژنئ، نو بیا زموږ ستاسو په مابینځ کې هم دشمني ده، موږ تاسو نه پېژنو. او که رب په دوستي پېژنئ، نو بیا د رب د دشمنانو سره به تعلق نه ساتي. دغه یهود و نسوارا د الله دشمنان دي، او تاسو د یهودو د نسواراو په خوشحالي که خوشحاله سي، الله در څه نارضه کېږي. نو په لږ څه ولې الله نارضه کوئ؟